د شهید رازق د مرګ کیسه. زه او اسدالله خالد میرویس افغان. نن د کندهار همکار خبريال ویب پاڼه کې هیڅ راپور نه خپور کړی. ټلیفون مې ورته وکړ چې پوښتنه ترې وکړم. همکار مې ټلیفون ځواب کړ او په منډه کې راته وویل چې نور نه پوهېږم، خو رئیس صاحب یې وویشتلو. زما فکر ته ناببره حمید کرزی صاحب راغلو او په لوړ اواز مې ورته وویل چې کرزی صاحب خو کندهار ته نه و کله راغلی. هغه په ځغاسته کې راته وویل چې نه حاجي صاحب، جنرال رازق خبره کوم. ما ترې تفصیل وغوښت خو هغه په منډه راته وویل ټول یې وویشت، سلیم یې وویشت، والي یې وویشت، رئیس د خادي هم وویشت. زه نه پوهېدم چې له چا نه پوښتنه وکړم. سمدستي مې کندهار ته پرله پسې ټلیفونونه وکړل. هیچا هیڅ معلومات نه لرل. البته خبر راکول شو چې په ولایت کې یو مهمه غونډه روانه وه. ما سمدستي اسدالله خالد ته ټلیفون وکړ او ورته ومویل جنرال رازق همدا شیبه په ولایتي ودانۍ کې وویشتل شو. اسدالله خالد غوسه شو او راته وویل میرویسه هر وخت د ټوکو او مسخرو نه وي، دا ډول مسخرې دي د زغملو نه دي. ما ورغبرګه کړه چې دا مسخرې نه دي وروره، زه رښتیا درته وایم، ته معلومات وکړه. اسدالله خالد د یوې شیبې لپاره خاموش او سمدستي رانه وپوښتل تا له غورځنګ یا کوم بل ملګري نه پوښتنه کړې ده؟ ما ورته وویل نه، هیڅوک ټلیفون نه پورته کوي. هغه بې له څه ویلو بند کړ. دا وخت اسدالله خالد کومه دولتي دنده نه لرله. ما په کندهار ولایتي ودانۍ کې موجود یو خبريال ته زنګ وواهه. هغه راته وویل چې د ملي امنیت رئیس او پخپله جنرال رازق او سلیم کمرمین شهید شول او والي صاحب ټپي دی. ما بیرته اسدالله خالد ته زنګ وواهه او هغه هم په لومړي ځل ټلیفون جواب کړ. ما هلو کول خو ښاغلي خالد له لوري هیڅ نه ویل کېدل. البته په بیکګراوند کې نور اوازونه راتلل. ما داسې وانګېرله لکه اسدالله خالد چې خبرې نشي کولی او یا یې ستونی له ژړا ډک وي. ما ورته ویل چې هو، اوس هم راته تایید شوه چې رازق شهید شوی او نور تلفات هم اوښتي دي. ما د جزئیات ورکولو هڅه وکړه. غلی خالد په غریونیولي غږ راته وویل هو، ډېر بد خبر دی، زه شوک یم، نه پوهېږم چې څه وکړم. ما اسدالله خالد ته د آرام کولو مشوره ورکړه ځکه چې د خالد پر صحت وویرېدم. شیبه نه وه تېره چې بیرته ښاغلي خالد راته ټلیفون وکړ او پر دې وغږېدلو چې تر یو وخته باید د رازق شهادت خبره پټ وساتل شي. زه د دې په حق کې نه وم چې رازق د شهادت نه کېدی شوی، ډېره به د استفاده شوې وي. ما ښاغلي خالد ته وویل د جنرال رازق شهادت بیرته نه راګرځي، خو دا چې که پر وخت دا خبر خپور نشي نو له دې نه به یو کیسه جوړه وي او خلک به کندهار ته را روان وي. ځینې به اوازې خپروي چې ټپي دی، ځینې به وایي په کوما کې دی، ځینې به وایي چې اوس یې هم سترګې راوڼې کړي دي. او له دې سره به جنرال رازق سره د خواخوږۍ په نوم زرګونه کسان کندهار ته راشي او ښایي د کندهار امنیت خراب شي. دا هر څه په شیبو کې وشول او ما خپل یو ملګري او د افغانستان د یو پیاوړي عسکر جنرال رازق د شهادت خبر خپور کړ. اسدالله خالد او جنرال عبدالرازق. اسدالله خالد او جنرال عبدالرازق ډیر نږدې ملګري وو. دوی ملګرتیا ژوره او پخه وه. البته دوی دواړه حکومتي چارواکي وو او زه یو خبریال یم، نو له پیله تر وروستیو مو بیا جنجالونه هم شوي دي. له شهید رازق سره به پر ځینو کړنو او وژنو کې یوازې ما نه بلکې اسدالله خالد هم اکثره جنجال کاوه، خو هغه به کله هم له عدالته بغیر وژنې نه منلې او ویل به که عسکر تېروتنه کړې وي زه به معلومات وکړم او جزا به ورکړم. جنرال رازق که څه هم یو تکړه افغان عسکر و، خو دې کې شک نشته چې روزنه کې تر ډېره بریده اسدالله خالد لاس درلود. جنرال عبدالرازق اسدالله خالد ته د مشر او اسدالله خالد جنرال عبدالرازق ته د کشر ورور په سترګه کتل. که څه هم د جنرال عبدالرازق د شهادت پر مهال اسدالله خالد په حکومتي کار کې نه و، خو د هغه د شهادت وروسته د دفاع وزیر وټاکل شو. اوس د ملي اتل جنرال عبدالرازق پر شهادت پوره یو کال واوښت او اسدالله خالد هم د دفاع وزیر دی. پکار دی چې دغه میړني شهید دوسیه یوازې په دې تمامه نشي چې هغه د طالبانو شهید کړی دی، بلکې د دې دوسیې څېړنه دې وشي او پایلې دې له هیوادوالو سره شریکې شي. اسدالله خالد اوس هم د هیواد یو لړپوړی چارواکی دی. هیله ده چې په دې به خپله هڅه وکړي او مرسته ونه سپموي. لیکوال میرویس افغان.